بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټي وي قدرمن کتونکو حمید الرحمن همدرد یم. دا وخت خپلو ډیرو درنو قدرمنو ملګرو سره ډاکټر حمید خلیل صاحب داسې او داسې زمونږ امین الله ماماجي یقینا چې ومې کتل ډیره لویه مینه، ډېر لوی محبتونه، ډېر لوی قرباني، روڼ تنده، اخلاص، دغه هم د کلیوالو خلکو یو پهچان دی چې شکر دی الحمدلله برقرار دی. دا وخت د پېښور نه ګمان شګي بالا کرینه تاسو ته مخاطب یم دلته کې د ګوړې ګاڼۍ ته راغلي وو. په دا وخت باندې موږ سره ډاکټر حمید خلیل صاحب چې هغوی سره موږ مخکې هم یو مرکه کړې وه، تاسو یې چونکې ډېره زیاته خوښه کړې هم وه، هغې دپاره ستاسو شکریه ادا کوو. ډاکټر صاحب هر کله درته وایم مننه مو کوم مشال ټي وي ته د وخت ورکولو، بیا دومره ګاڼۍ ته موږ رالو، دغه حساب کتاب موږ ولیدو. نو تاسو په دې باندې موږ د مینوالو ته دغه تفصیل لږ شانتې ورکړئ چې دا په کومه طریقه باندې کېږي او د دې لپاره څه څه پکارېږي او د ورځې څومره مطلب دغه ویستلی کېږي. هغې له بیا راځو تاسو خپله خبره وکړئ. یو جهان مننه حمید رحمان حمید صاحب، او موږ ستاسو ډېره شکریه ادا کوو. تاسو د مشال ټي وي د سایډ نه راغلي او دلته کې دا دونه ستړي او ستونزې کوئ د دې پښتون قوم دپاره او د سپېڅلو ذمېدارو دپاره کوئ، نو د هغې موږ ستاینه کوو. بل تاسو دا تپوس وکړو چې دا ګوره څنګه دغه کېږي، جوړېږي، د دې څه طریقې کار دی. نو طریقې کار خو دغه دی چې دا دوه کسان ملګري چې کوم دي ظفرګل او طارق بل جی دي دلته کې دا پیړو کې هغې نه شربت په دې ناوه کې راشي او د شپې 3 بجې پاسي ښه د دې دپاره 3 بجې او هغې نه دا پنډال دا دغه ډک کي او بیا نه دې کړي ته راشي او کړي ته بیا جوړ کړي دې سره یو شان راګښېږي او هغې دا سټاپ واخلي او شروع شي بیا پور تقریبا 1.5 په کم 2 غنټو کې یو پور تیارېږي، یو پور چکو ته دې کړي نه هغې ته راواچي. بیا دا ملګري ورته ناستې لکه څنګه تاسو په د ملګري به په دې ویډیو کې وګورئ چې دا په دې چارو مدد سره راغونډه کړي او بیا خوره کړي او بیا او بیا چکو ته یو سیر ته راولي او بیا ترې نه چکې شروع کړي. دا تقریبا چې اسم نینو 2 منه پور به یو غالبا چې 2 منه دا خیږي. صحیح یو پور 2 منه خیږي. او د دې مطلب یا خو یوازې ټیک ته موږ ته پته چې د ګنې نه بلکل پاک ورجل دغه مطلب روزي. او بله خبرداره چې زمونږ د ژوند د تېرولو لپاره خو اسباب هم پکاري. مثال په طور نو داسې زمونږ مخکې لکه اوس خو د ټکنالوژي دور دی او زمونږ خلکو د ضرورت تحت چې دی که موږ اروټو ته وګورو، که موږ داسې ډېر څیزونه دي نو د ګاڼۍ هم داسې یو حساب کتاب و. نو هغه دغه ګاڼۍ چې د هغه هم په هغه زوړ حساب کتاب په هغه زوړ تمدن باندې هغه ژوندی ما چې د نن نه 20 کاله یا 15 کاله مخکې چې د هغې کوم رجحان و د دې ګاڼۍ نو هغه به غویان به و، 2 غویان هغه به تقریبا چې 3 غنټې ګرځېدل. 2 بجې به د شپې راغلل، یو به پیړي و، هغه به پیړ ورکولو، بل به غویانو پسې ګرځېدو. په 3 غنټو کې به یو پور برابرېدو. په ورځ کې به تکړه ګاڼۍ چې وه هغې به 4 پوره کول، ګنې 3 پوره به یې کول. نو چې یو کلبه به ختمه شوه او هغې به پور برابر کړو نو بله به یې ورپسې راوسته، بیا داسې بله به یې ورپسې راوسته. اوس خو خدای پاک ډېر لوی رحم وکړو چې ټکنالوژي دور رالو او ټکنالوژي دور سرې دوی ته پکې اساني جوړه شوه. اساني پکې دې ته دغه یو راغله چې دوی هغه د 3 غنټو کار په 1.5 غنټه کې کوي، د جوسو د ویستلو کوم چې د ګاڼې نه کم رس راوځي او دلته راځي جمع کېږي د دې ګوړې دپاره هغه په 1.5 غنټه کې. دغه معلومات ته شته چې دغه د ګني په جوس کې دې سره څه کیمیکل وغیره یا داسې دغه میلاوي د سوروالي دپاره یا داسې زمونږ لکه دوزۍ کوم دا سیټ سیمه چې ده شګې بالا خصوصا د روزبخانه کاګاڼۍ چې کوم ده نو دا زمونږ د یاداشت داسې ماشومان لکه دا ماشومان چې زموږ ناست دي داسې موږ هم دا ماشومان دوی به صرف سوډا څښله د دې خیرې دپاره چې د هغې صفايي کړي. دا نور چې کوم خلک کیمیکل وکړي هغه شی زموږ په دې علاقو کې حتی دا بلکل فیور شیز دی. دا فیور شی تاسو دې ته وګورئ جوس وخوټ کېږي هغه مطلب داسې هغه دغه کېږي
دې کې صرف اچي یا سوډا د دې لپاره چې د اخیره کې راشي صفایه د پاره اخیری صفایه د پاره نور دې کې څه کدي ځای کته څو خپل وګورئ دې کې به ته رنګولې او نه ویني تاسو به ځای کار نشي دا ته استعمالول شي دا زموږ ماشوم پړې شي دا زموږ بوډا پړې شي دا زموږ هر څوک استعمالول شي زموږ دا ګوري ځکه افغانستان ته ځي پالیشنار ته ځي جی بلوچستان سره دا غي د کاوي سره ولې خو دا لګا ترشه دا پاک جی نو څومره د ورځې به د څومره بورې دغه وستل شي دې د ورځې لس بوجې مو باسي پنځه باسي یو پورو باسي یو پور نه د دې دوه بوجې ډکېږي نه پنځه بوجې باندې کوي پنځه بوجې شو کنه پنځه بوجې واسي پنځه بوجې باسي د ورځې لس ماشاءالله یو بوجې کې دوه منه عدالت په کما یو بل روایت موري چې کلی ماشومان راځي کړي چې دا ګوړه داسې لیتر شي چیرته جوړ شي نو هغه د غاڼې دغه یو توان یو ورکه غاڼې هم راولي بیا راشي بده کې د چوچکی بیا تختی لګزي څوک ته نام نه وي څوک ته قارون نه کوي بس دا زموږ د پښتنو د زمیدارو دا یو غټ روایت خی زړه د مونږ ته پاتې دي چې څوک بچاته دونه و چې ته دا غني هغه یو غني کې رشته چی او هغه د ګندکی د ځان نه غټ غني ورو او دلته ګندکی او بیا وړي زایم شي هغه غني هغه ګورم اکثر ماشومان کوته نه رسیلار کې به یو بل لور کې فاجعه خدا روایت دا زموږ د مشرانو د پښتنو روان دي او دا ماشومان برازي او دي ځنه به دا ګوري په دې کې ګندکی وړي به څوک وته نه مني نه کوي خدای پاک په دې باندې د زمیدار بسي ټیک دی دا دی یو غټه